الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوسل شپږ دېرشم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې اے ایمان والا او تاسو شی ولاړ په انصاف باندې گواہی ورکوونکي د الله لپاره، اگر کو دا گواہی ستاسو په خپل ځانونو باندې ولی نه یا په مور او پلار باندې یا په رشتہ دارانو باندې. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا بالله، اے ایمان والو ایمان راوړی په الله باندې، ورسوله د الله پر رسول باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دی، والکتاب الذی په هغه کتاب باندې نزل علی رسوله چې الله نازل کړي په خپل پیغمبر باندې، مراد ته قران دی. والکتاب الذی او په هغه کتابونو باندې انزل چې الله نازل کړي من قبل د قران نه مخکې. یا ایها الذین آمنوا صاحب د جلالین و ایمان والا ایمان راوړی، یعنی پر خپل ایمان باندې مواظبت اختیار کړي. داوموا علی الایمان، یعنی همیشواله په اختیار کوي چیرته د ایمان ستاسو د لاس نه ونوځي. آیات یا ایها الذین آمنوا د دینه مراد منافقین دي چې یا ایها الذین آمنوا نفاقا آمنوا بالقلب، اے مؤمنانو یعنی د نفاق کم ایمان هم راوړی دی نو تاسو اوس ایمان راوړی په زړه سره، ظاهرم کم ایمان دی نو دا ایمان په زړه سره هم چې دا راوړی. آیات یا ایها الذین آمنوا مراد اهل کتاب دي چې اے اهل کتابو تاسو په مخکینو کتابونو باندې ایمان راوړو نو تاسو ایمان راوړی په قران باندې او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې. والکتاب الذی په کتاب باندې، کتاب نه مراد قران دی، نزل علی رسول چې الله نازل کړي په خپل پیغمبر باندې. والکتاب الذی دا کتاب په معنا د کتب سره جلالین والا وای، او په هغه کتابونو باندې انزل چې الله نازل کړي من قبل مخکې د قران نه. ومن یکفر بالله، او چا چې انکار وکړو د الله نه، یعنی کفر وکړو په الله باندې، وملائکته د الله په فرشتو باندې، وکتبه د الله په کتابونو باندې، د الله نه انکار وکړو، د الله د فرشتو نه انکار وکړو، د کتابونو نه انکار وکړو، ورسوله د الله د پیغمبرانو نه انکار وکړو، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، فقد ضل په تحقیق سره دا سړی گمراه شو، ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره. ان الذين بشک آکسان آمنوا چې دوی ایمان راوړل ثم کفروا او بیا دوی کفر وکړو، ثم آمنوا بیا دوی ایمان راوړو، ثم کفروا بیا دوی کفر وکړو، ثم ازدادوا کفرا او بیا دوی زیات کو کفر لرا، لم یکن الله لیغفر لهم، نه دی الله چې دوی ته بخنه وکړي. ان الذين آمنوا یعنی بشک آکسان آمنو بموسی چې دوی ایمان راوړو په موسی علیہ السلام باندې، ثم کفروا او بیا دوی کفر وکړو بیا عبادت العجل د سپي عبادت شروع، او ثم آمنو بالتورات دوی ایمان راوړو په تورات باندې، ثم کفروا او بیا دوی کفر وکړو په عیسی علیہ السلام باندې، عیسی علیہ السلام را دغه نه انکار وکړو، او ثم ازدادوا کفرا او بیا دوی زیات کو کفر لره، یعنی په نبی علیہ السلام باندې، نبی علیہ السلام کله را دغه نه انکار وکړو نو کفر زیات کو.
لم یکن الله ندی الله تعالی لیغفر لهم چې بخنه وکړي دوی ته. مطلب دا دی چې دوی بار بار دا کفر کوي نو الله دې ته د توبې توفیق نه ورکوي. نو چې توبې توفیق میلاو نشي جو الله ورته بخنه نه کوي. او یا دا چې خاتمه په کفر او په نفاق باندې وشي نو داسې کس ته الله بیا بخنه دا نه کوي. ولا لیهدیهم او نه د پاره دی چې رهنمایي وکړي دوی ته سبیلا د لارې، سبیل الجنه یا د جنت د لارې. او یا بعض مفسرین وایي ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. چې د دې نه مراد منافقین دي چې ایمان راوړو به کفر وکړو، به ایمان راوړو به کفر وکړو، به دا کفر دا زیات کو. او بعض حضرات وایي د دې نه مراد مرتدین دي، ایمان راوړو بس به مرتد شو، به ایمان راوړو به مرتد شو، به ایمان راوړو به مرتد شو. نو داسې خلکو ته الله توبې توفیق نه ورکوي. او یا دا چې خاتمه په نفاق او کفر باندې وشي نو دې خلکو ته الله بخن نه کوي او نه ورته هغه لاره د جنت دا غیر رهنمایي ورته کوي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان ولو آمنوا بالله تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، یعنی پر خپل ایمان باندې همیشواله اختیار کوي. او یا ایها الذین آمنوا بالله چې کوم کسانو نفاقن ایمان راوړل تاسو ایمان راوړئ په ځل سره. او یا د دین اهلی کتاب دي چې تاسو مخکینو کتابونو باندې ایمان راوړل نو په قران باندې په نبی علی السلام باندې ایمان څخه دا راوړئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ایمان راوړئ بالله په الله باندې ورسوله د الله پر رسول باندې والکتاب الذی فاغا کتاب باندې نزل چې الله نازل کړی دی علی رسوله بخل پیغمبر باندې والکتاب الذی فاغا کتابونه باندې. کتاب په معنی د کتب سره لپلم کې جنسی دی. انزل چې نازل کړی من قبل مخکې د قران نه او مې یکفر بالله او چاچی کفر وکړو په الله باندې او ملائکته د الله په فرشتو باندې وکتبه او د الله په کتابونو باندې او رسوله او د الله په پیغمبرانو باندې والیوم الاخر او ورځ د آخرت باندې وقال ضل پتا کس سره دا سړی گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره د حقنا. ان الذين بشکا اکسان امنوا چې دوی ایمان راوړو ثم كفروا بيدوی کفر وکړو ثم امنوا بيدوی ایمان راوړو ثم كفروا بيدوی کفر وکړو ثم ازدادوا كفر او بيدوی زیات کو کفر لنا لم يكن الله ندی چې الله تعالی ليغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا ليهديهم او نه د پاره د دې چې رهنمایي وکړي دوی ته سبیلا د لارې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ایمان راوړئ بالله فالله باندې ورسول د الله پر رسول باندې والکتاب الذی په کتاب باندې نزل علی رسول چې الله نازل کړي په خپل پیغمبر باندې والکتاب الذی په کتابونو باندې انزل چې نازل کړي من قبل مخکې د قران نه. ومن یکفر بالله او چا چې کفر وکړو په الله باندې او ملائکته د الله په فرشتو باندې او کتبه د الله په کتابونو باندې ورسوله د الله په پیغمبرانو باندې والیوم الاخر ورځ د آخرت باندې فقد ضل پتا کې سره سره گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره د حقنا. ان الذين بشکا کسان امنوا چې دوی ایمان راوړل دي ثم کفروا بیا دوی کفر وکړو ثم امنوا بیا دوی ایمان راوړو ثم كفروا بيدوی کفر وکړو ثم ازدادوا كفرا بيدوی زیات کو کفر لرا لم يكن الله ندی الله تعالی ليغفر لهم دې لپاره چې بخنو کې دوی ته ولا يهديهم او نه لپاره دې چې رهنمایي وکړي دوی ته سبیل دلاري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الا سمع سمع کوي فرفر نعمل کول توفیق راکړي. الله خپل رضا خپل تعالی خپل محبت نصیب کړي. الله خوشالیانه راکړي د غمونو مثبتونو تکلیفونو محفوظ کړي. کوم سخت سپار روان دي الله تعالی آسان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه.